په لومړي لمبر مې که یو غیر مسلمان ورور یې پوښتنه دې وکړي بلې ورور جانه. ښاغلی ډاکټر صاحب ذاکر نایک تاسو ته د ډېر ښه ماښام هیله کوم. زه ویر ګوپال شاستري د مهاراشټر اوسېدونکی یم. زه تر ټولو در مخه د خپل سیاسي استازي بابا جاني صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زه دلته راوستلم او ما ته دا موقع راکړه چې ستاسې غوندې یو ستر شخصیت سره ووینم او په داسې یو ښه پروګرام کې ګډون وکړم. تر ټولو د مخه زه دغو کسانو څخه چې نوی اسلام قبول کړی دی دا هیله لرم او دا غوښتنه ځینې لرم چې هغوی د اسلام د قبولولو څخه وروسته سمه لار اختیار کړي، د الله پر لاره سیده ولاړ سي او سمه لار اختیار کړي او په راتلونکي کې د ځان سره د پرتلې یو پلان ولري چې آیا د دوی په ژوند کې څه تغییر راغلی دی کله چې دوی هندوان وه او اوس مسلمانان سوي دي، او هغه مشخصات او ځانګړتیاوې دوی باید سره جلا کړي او دا د خلکو په منځ کې خپرې کړي تر څو په ټولنه کې بدلون راسي. زه داسې احساس کوم زما پوښتنه ده چې اقتصاد ډېر پر مخ روان دی چې هر هندوستانی وګړی دا هڅه کوي چې خپل جیبونه په پیسو باندې ډک کړي. کله چې دوی دا کړنه ترسره کوي نو طبیعي خبره ده چې دوی د نور کلتور مني او خپل کلتور د لاس ورکوي او دا غربي کلتور به موږ ووینو چې ډېر ژر به تر کلو پورې هم ځان ورسوي. او تاسو چې دغه د الله پیغام بیانوي د خلکو په واسطه په ډېره ژوره توګه سره تر نور خلکو پورې ورسیږي او دا تاسو چې څه وایاست که چیرې په راتلونکي کې د اټکل له مخې غلط ثابت سول، مثلا په قرآن کې دا لیکل سوي دي چې نجونې به د باندې راوځي او ځینې غیر اخلاقي او ناروا کارونه به ترسره کړي او یا مثلا ځینې زامن به له مور و پلار سره غیر قانوني چلند وکړي. دا خو په قرآن کې راغلي دي. اوس کو نو ستاسو د وینا سره سم دا هر څه پیښ نه سول په دې نړۍ کې، نو آیا په قرآن کې چې لیکلي دي هغه حقیقت دی که یا؟ ډېره مننه. دې ورور جان یو پوښتنه وکړه او د پوښتنو تر مخه دا وویل چې هغه وړونه چې اسلام قبلوي تاسو د اسلام د قبلولو څخه وروسته دې ته پام وکړئ چې د اسلام سره یې وپالئ او دا واټکلوئ چې په هندو مذهب او په اسلام کې کم یو ډول والی وو، کم اختلاف وو، ورورګلوي باید قوي کړل سي او تر خلکو ستاسو نوی پیغام باید ورسیږي. د ورور پوښتنه وکړه چې مغربي کلتور زموږ په ټولنې ته راځي و هندوستان ته راځي او ډېر پر مخ روان دی، په څه ډول چې په قرآن اعظم شان کې لیکلي دي، په څه ډول چې په قرآن مجید کې راغلي دي. د حدیث شریف په باره کې خبرې کوي چې د قیامت په ورځ چې کم حشر د نفسا نفسي حشر به وي او دا راغلي دي چې څنګه د یو ښځې سره چلن وسي، څنګه به انسانان خطا وځي. دا وایي چې ستا د پیغام په سبب سره دا شی چې په قرآن او حدیث کې راغلي دي دا دغه شی دروي، دا به وسي او که به نه وسي، او دا څه چې په قرآن کې راغلي دي د راتلونکي په اړه آیا دا به عملي سي او که نه؟ ورور جانه زه خو مازې هڅه کوم، ډېر کوچنی انسان یم، زه هېڅ علم نه یم، نه خپل ځان ته مولانا وایم، زه خو یو طالب العلم یم. په څه ډول سره چې د الله رسول ویلي دي نو زه کوشش کوم چې د الله د لارې پیغام او د اسلام د لارې پیغام خور کم، دا هر څه چې مې زده کړي دي هغه تر نورو پورې ورسوم. دا نوې ټکنالوژي دا د استعمالوم، دا ټکنالوژي چې د رسنۍ د دې په باره کې به سبا خبرې وکم. تاوانونه هم دي او ګټې هم لري، موږ یې تاوانونه باید په ګټو سره بدل کو. سبا د دې موضوع ده رسنۍ جنگ او امن، اسلام جنگ یا امن. نو زه دا کوشش کوم چې د کمی رسنۍ په سبب اکثره حرام کارونه کیږي هغه په حلال کارونو بدل کم. د ناچیز چې دغه هڅه ده الحمدلله یو څه ناڅه کوشش دی. اوس دا تاسو وینئ چې په کروڑاو خلک یې ویني، الله تعالی دې دوی ته راحت ورکړي، آرام دې ورکړي. لیکن دا څه چې په قرآن کې لیکلي دي، دا څه چې په حدیث کې لیکلي دي هغه به سل په سلو کې انشاءالله حتما کیږي انشاءالله، چې دا هر څونه کوشش هم موږ وکړو. لیکن دا ویل په قرآن کې راغلي دي، په قرآن کې راغلي دي په سورۃ سبا کې 40 سورۃ 28 آیات کې وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا، چې موږ لېږلي دي یو آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د خلکو سر خلاص کړي، سیده لار ورشي، د بدو څخه وګرځي. اکثره خلک دغه په قرآن کې راغلي دي، اکثره خلک محمد صلی الله علیه وسلم نه مني. تاسو چې هر څونم دعوت وکم، چې هر څونه تقریر وکم، بیا به هم خلک په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وروړي.
د هدایت مطابق. د آخرت په باب چې کوم حدیث دی د آخرت څخه تر مخه چې مسلمانان په څومره ډیر تعداد دي دا خو به بیل خبره ده، لکه تر څو پورې چې آخرت نږدې راغلی نه وي، قیامت نږدې راغلی نه وي، اکثره خلک پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي. لکه دا نور چې ارڅ لیکلي دي چې دا کائنات به د منځ څخه ولاړ شي، په قران کې راغلي دي چې سپوږمۍ او لمر به سره یو سي، په قران کې راغلي دي چې دا دریابونه او سمندرونه به پر جوش راسي. د دې ټولو کړنو ذکر چې په قران کې راغلي دي او په صحیح احادیثو کې ذکر راغلي دي. تاسو وینئ چې اکثره ماډلان تاسو وینئ په داسې پروګرامونو کې دا ماډلونه د الله د رسول حدیث دي چې یو ورځ به داسې راسي چې په هغه کې به اکثره خلک په دې نړۍ کې مسلمانان وي، لکه په څه ډول چې د اوبو پر سر زګ وي، زګ په ډېر اندازه سره به، لیکن د داسې مسلمانانو هیڅ ګټم نشته. دا به د نامه مسلمانان به بیخي په زیات تعداد دي لکه د اوبو پر سر چې زګي. په همدې خاطر موږ دا دعا کوو الله سبحانه و تعالی ته چې موږ څخه داسې مسلمانان جوړ کړي چې پر قرآن او پر صحیح احادیثو باندې عمل کوونکي وي. ما چې د نامه مسلمانان نه، په نامه سره مسلمانان محمد، ذاکر، عبدالله، سلطان څوک جنت ته نشي تللی. مسلمان په اصل کې هغه څوک دی چې خپل ټول خواهشات د الله پر احکامو مطابق عمل وکي او هغه ته ویل کېږي اصل مسلمان. نو موږ دا دعا کوو الله سبحانه و تعالی ته چې موږ څخه داسې مسلمانان جوړ کړي چې د قرآن پر احکاماتو باندې عمل وکړو، د الله د رسول پر پیغامونو باندې عمل وکړو. په همدې خاطر چې په قرآن او په احادیثو کې راغلي دي هغه به سل کې ان شاء الله صحیح به وي. موږ خپل کار کوو چې الله تعالی او مسلمان ته فرمایلی دي په سورۃ بقره کې 2 سورۃ 133 آیات کې چې تاسو خلک پر نور خلکو باندې شاهدی ادا کړي لکه څنګه چې د الله رسول پر موږ باندې شاهدی ادا کړي. په همدې طریقه سره لکه کوم خلکو ته چې د اسلام پیغام نه دی رسیدلی پر موږ دا فرض ده چې هغه خلکو ته د اسلام پیغام ورسو. هل لرم سم جواب می درکړي. کله لومړی لمبر مایک څه کوم ورور پښتنه لري نو کولای شي. سلام ذاکر صاحب، زه یو هندو یم. ما د مراఠي ترجمه قرآن لوستلی دی. په هغه کې راغلی دی چې یو نارینه د څو ښځو سره واده کولی شي. نو ستاسو پوښتنه ده چې په قرآن کې راغلی دی چې یو سړی د یوې څخه د زیاتو ښځو سره واده کولی شي. نو ته د دې جواب غواړې. تاسو دا وپوښتل چې یو سړی یا یو نارینه د یوې ښځې سره واده کولی شي او په قرآن کې راغلی دی چې د یوې څخه د زیاتو ښځو سره واده کولی شي. نو د دې لامل څه شي دی؟ که تاسو چیرې د نورو مذهبونو کتابونه ولولئ نو قرآن یو واحد مذهبي کتاب دی چې په هغه کې راغلی دی چې یو نارینه دی د یوې ښځې سره واده وکړي. که چیرې تاسو د نورو مذهبونو کتابونه ولولئ نو د اکثره مذهبونو په کتابو کې لیکلي دي چې تاسو چې زړه مو غواړي د هغو ښځو سره واده کولی شئ. چې کله تاسو راماین ولولئ ستاسو د هندو مذهب کتاب په راماین کې راغلی دی چې د شری رام د هغه د پلار څو مېرمنې وې؟ څو وې؟ ډېرې وې. د درشد څو مېرمنې وې؟ لیکن دا ښه خبره نه ده وی خو. نو زه خو هم د هغه پوښتنه درڅه کوم څو مېرمنې وې؟ ستاسو پوښتنه کوم څو مېرمنې وې؟ د هغه د څلور وې. څو وې؟ څلور وې. تا څلور یاد کړې زه به در سره ومنم 3 مېرمنې وې. نو په هغه راماین کې دا نه دي لیکلي چې د شری رام پلار ګناه وکړه. دا راغلي دي پکښې؟ نه دي پکښې راغلي. چې تاسو کله مهابارت ولولئ نو د کرشنا څو مېرمنې وې؟ څو وې؟ خو زه هم دا ښه خبره نه ده. نو شری کرشنا سم کار نه دی کړی. دا څنګه سره کرشنا غلط کار کړی دی؟ توبه وکړه کني هندوان به جوزل تلات کې شری کرشن غلط کار کوي سي. شری کرشن غلط کار کوي سي کیا ستا په خله شری کرشن غلط کار کوي سي کیا مش خوشي کرشن په خدای منو نو خدای غلط کار کوي سي کیا خدای غلط کار کوي سي کیا اشه تاسو د شری کرشن څو مېرمنې وې؟ ډېرې وې. څو وې؟ ډېرې وې معنا څو وې؟ 14,000 شاوخوا. 14,000 نه وې 14,108 وې. دغه څه سم وه. که تاسو مهابارت ولولئ په هغې کې راغلي دي د شری کرشن 14,108 مېرمنې وې. نو چې شری کرشن 14,108 مېرمنې کولی شي نو مسلمانان څلور ولې نشي کولی؟ تاسو چې کله انجیل شریف ولولئ په انجیل کې راغلي دي چې د سلیمان علیه السلام 900 مېرمنې وې. چې انجیل شریف ولولئ د انجیل مطابق د ابراهیم علیه السلام 3 مېرمنې وې.
کچیر تاسو د نورو مذهبونو کتابونه ولولئ د هندوانو د مذهب د يهودو د مذهب د عیسایانو په مذهب کې تاسو هر څومره مېرمنې کولای شئ لیکن په قران کې راغلی دی په سورۃ النساء کې 4 سورۃ په 3 آیات کې چې واده وکړي چې تاسو خوشي د 2 درو یا 4 سره کچیر انصاف نسی ور سره کولای چې تاسو خوشي د غو شذ سره واده کوای شئ نو دا جمله چې یوازې د یوې سره واده وکړي دا یوازې په دغه قران کې راغلی دی د هندو مذهب د حساب څخه د عیسایانو د مذهب د حساب څخه د يهودو د مذهب د حساب څخه چې زړه مغواړي غونی ودونه کوي سي 15 لزر هیڅ ممانعت نشته خو په قران کې تاسو یوازې چې ډیر وکي نو څلور به وکي خو کچيري د میرمنو په منځ کې عدل نسی کولای نو یوازې یو واده وکي نو دا آیات یوازې په قران کې راغلي دي دا غربیان هم دا نه غواړي چې دوی میرمنې دی ولی په اسلام کې چې کله یو شزه د یو سړی میرمنه کیږي چې بل میرمن هم لري د بل میرمنې سره وهغه شزه ته هم عزت ورکول کیږي د هغه ابرو خوندې وي وهغه ته ټول خپل حقونه ورسیږي نو بازاري شزه ته په بازار کې چلیدونکو شزه ته خپل حقونه نه ورځي په لاس عزت یې نه وي په ټولنه کې د هغه ابرو نه وي په همدې خاطر په اسلام کې ونارینه ته د یو څخه تر زیات ودونو کولو اجازه شته ترڅو د شذو عزت په دې دنیا کې برقرار وساتل شي هله لرم سم جواب مې درکړی دا چې وخت ډیر کم دی نو موږ یوازې یو سوال ته جواب ویلی شو اخیری پوښتنه بل زمانم اوینداس دی سلام علیکم بل زمانم اشیش دی سلام علیکم زه غواړم اسلام قبول کم صاحب ما یو مشکل درلودی د خپل کورنۍ سره خو تاسو راته ویل چې کورنۍ مو هر څه درته وایي هغه ورسره ومنئ او صاحب تاسو یو سیډیم پکار و چې د کورنۍ سره یو ځای ورته کښېنم او ویې ګورم ماشاءالله ستا نوم څه دی ورور جانه بله اشیش تا تر مخه چې ویل ما نه واورېدل د هر څه تر مخه چې ویل بله زه د خپلې کورنۍ سره تاسو د خپلې کورنۍ سره سیډي مو اورېدلی ده تاسو غواړئ چې تاسو ته سیډي په لاس درسي و د هغه څخه تر مخه دې مې یو شی وویل ما نه واورېدل صاحب زه اسلام قبلول غواړم ښه ته اسلام قبلول غواړې ورور جانه زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې پر تاسو خو به چا زور زیاتی نه کړي بله یا پر تاسو باندې خو به چا فشار نه راوړي تاسو په خپله خوښه سره اسلام قبلول غواړئ تاسو دا منئ چې خدای یو دی تاسو دا منئ چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی اوس زه په عربي کې درته وایم تاسو به تکراروئ اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه شاهدی ادا کوم چې د الله څخه بغیر هیڅ معبود نسته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی ماشاءالله تاسو مسلمانان سولاست او ان شاء الله زه به د خدمتګارانو ته وایم چې هغه زما د ټولو ډیویډیانو یو سیټ چې ډېر مهم د ډي وي ډي سیټ دی هغه تاسو ته تحفه درکړي تاسو د پاره او تاسو د ټولې کورنۍ د پاره زه الله ته دا دعا کوم چې تاسو مبارزه قبول کړي او په دې دنیا او آخرت کې تاسو ثواب درکړي